راځو په بوټسټریپ کې موږ سره ډسپلی یوټیلیټیز دي. ډسپلی یوټیلیټیز نه مطلب دا که تاسو یا چې موږ په سی اس اس کې یو پراپرټي ویلې د ډسپلی په نوم باندې او هغه کې موږ سره کوم ویلیوز موجود لکه ډسپلی نن و موږ سره ډسپلی انلاین و موږ سره ډسپلی انلاین بلاک و موږ سره ډسپلی بلاک و موږ سره ډسپلی فلیکس و موږ سره ډسپلی ګریډ و موږ سره او نور هم ډیر دي خو هغه چې هغه ډول نه استعمالېږي د کوم شان چې ما تاسو وی دا موږ سره ډیر استعمالېږي. نو د هماغه لپاره موږ سره په بوټسټریپ کې هم کلاسونه موجود دي. مثال که تاسو ډسپلی نن لیکئ نو هلته به تاسو کولای شئ ډي نن ورته ولیکئ. که چېرته تاسو ډسپلی انلاین پکار نو تاسو کولای شئ ډي انلاین ورته ولیکئ. که تاسو ډسپلی انلاین بلاک پکار نو تاسو کولای شئ ډي انلاین بلاک ولیکئ. او که چېرته تاسو ډسپلی بلاک پکار نو تاسو کولای شئ ډي بلاک ولیکئ. او که چېرته تاسو ډسپلی فلیکس پکار وي نو تاسو کولای شئ ډي فلیکس ولیکئ. اوس دغه کلاسونه چې دا ډیر یوزیبل نه دي. کله یوزیبل دي کله چې زموږ بریک پوینټ سره مسله راځي. بای ډیفالت خو موږ دا ډیر نسته معلوم خو چې کله موږ بریک پوینټ په کتلو سره یو کار کول غواړو مثال موږ سره څو دیونه موجود دي او موږ غواړو چې کله میډیم ته رسیږو نو یو دوه درې وترې لري کړو نو الته موږ د ډسپلی نن استفاده کوو او الته به موږ بریک پوینټ لګو. نو بریک پوینټ سره چې کله هغه بریک پوینټ ته رسیږي زموږ چې کوم ډسپلی نن دی هغه به لګیږي او هلته چې موږ سره کوم دف دی هغه به موږ سره نن کیږي. نو دا موږ سره ډسپلی دغه دي کلاسونه چې موږ کولای شو په بوټسټریپ کې له دې څخه کار واخلو. ډسپلی کلاسونه موږ کولای شو بریک پوینټ سره ولګو لکه څنګه چې ما تاسو ته وی او بریک پوینټ موږ سره په بوټسټریپ کې په شپږ ډوله دي دا ما تاسو ته په ډیټیل سره تشریح کړی دی. مثال که چېرته موږ ډسپلی نن لګو نو موږ به ډي لیکو بریک پوینټ به اچوو نن به لیکو. اوس بریک پوینټ نه هر یو تاسو استفاده کولی شو په دې باندې اوس تاسو خو پوهیږئ. که زه به یو درله وایم مثال که ډي ال جي نن ورته ولیکئ نو مطلب دا دی چې په کوم دف هم تا دا لګولی دی نو هغه دف په لارج سایز کې او له لارج نه زیات چې وي په هغه کې به دی هاید وي یعنې ورک به وي نه به وي. خو چې کله له ال جي څخه کمیږي نو هغه به تا سره چې کېږي بېرته به تا سره شو کېږي. نو دا موږ سره بریک پوینټ کار دی. او بل موږ سره ډسپلی فلیکس دی. نو چې کله ډسپلی فلیکس استعمالوئ نو ډي به لیکئ بریک پوینټ به اچوئ فلیکس به لیکئ. که ډسپلی انلاین بلاک لیکئ نو ډي به لیکئ بریک پوینټ به اچوئ انلاین بلاک به لیکئ. او په همدې طریقه موږ سره نور څه شیان موجود دي له هغه نه هم تاسو کولی شئ کار واخلئ. نو یو څو مثاله په دې کې ګورو بیا مخکې ځو له خیره ګورو چې موږ سره نور څه شیان موجود دي. نو راغلو ایډیټر ته او په ایډیټر کې موږ سره نور څه خاص شته نه بغیر د ایچ ټي ایم ایل د سټرکچر نه. د دې نه علاوه موږ سره دوه لینکونه دي چې موږ سره د سی اس اس دی او بل موږ سره د بوټسټریپ دی او سی اس اس کې موږ یو څه بارډر یې اخیستی او څه بیک ګراوند کلر اخیستی. نو زه به څه وکړم زه به داسې وکړم چې یو دف به واخلم او هغه ته به زه ورکړم کلاس کنټینر او ورسره به ورکړم کلاس ډټ تر څو ورته به دې باندې بارډر ولګي. او دلته زه ډایرکټ دوه دفونه اخلم نه رو اخلم نه کال اخلم ځکه زه تاسو ډسپلی اخلم نو زه راځم یو دف اخلم او دغه دف کې زه لیکل کوم مثال د خبرې لیکم چې اچ 3 لیکم او اچ 3 کې ورته لیکم هیډینګ 1 مثال دا ما ولیکم. دې نه علاوه زه راځم ورته لیکم چې پاراګراف او پاراګراف کې لیکم لاریم او لاریم زموږ څونه پکار دی لاریم زموږ پکار دی مثال د خبرې 15 ورډ نو دا به ورته ولیکم. نو دا موږ سره یو دف شو. همدغه دف زه یو ځل بیا هم دې ځینې راخلم کاپي کوم او دلته پیسټ کوم نو دا به موږ سره شي دوه دفه او دلته به زه ورته د هیډینګ 1 په ځای ولیکم چې دف 1 او دلته به ورته ولیکم دف 2 نو تاسو ته به پته ولګي دا موږ سره دف 1 دی او دا موږ سره دف 2 دی. نو دا ما دواړه ولیکم او دلته به زه راشم د دف 1 ته یو کلاس به واخلم او هغه کلاس به موږ سره د جي په نوم وي او دلته به راشم یو کلاس به واخلم او دا کلاس به موږ سره د اف په نوم وي دا موږ سره بیک ګراوند کلرز دي. دا ما ورکړه صفحه به ریلوډ کړم دا موږ سره په دې شکل راغی. نو دا خو موږ سره په همدې شکل راځي. ولې په دې شکل راځي ځکه زموږ چې کوم دیونه دي د هغه چې بای ډیفالت کوم ویډ وي هغه 100% وي مطلب زموږ چې څونه سپیس موجود دي هغه ټول دی اخلي. اوس که چېرته د غواړې د نه انلاین جوړ کړې نو دې لپاره بیا ته کولی شې ډسپلی انلاین څخه استفاده وکړه. په سی اس اس کې موږ دا پراپرټي لرو خو دلته چې تاسو استفاده کوئ تاسو کولی شئ ډي انلاین نه استفاده وکړئ. نو لومړی ته راځم ورته لیکم ډي او هایفن ورکوم انلاین ورته لیکم او دویم ته هم راځم کلاس لیکم ډي فاصله ورکوم انلاین ورته لیکم. کله انلاین ورته ولیکم نو زموږ چې انلاین زموږ چې دا کوم دوه دیونه دي دا به څه شي دا به موږ سره انلاین ته راشي او دا موږ سره انلاین ته ولې رانغی ډي انلاین دا شو موږ سره او بل چې دا موږ سره ډي انلاین موږ سره دا شو غلط خو نه دی لیکلی انلاین او بل موږ سره انلاین. نو خبره دا ده موضوع دا ده چې کله موږ انلاین لیول الیمنټس اخلو هغه ته کېدنه چې کله موږ بلاک لیول الیمنټس اخلو نو دا مسله جوړیږي. دلته موږ اچ 3 اخلو نو موږ سره ځکه دا مشکل جوړېدو نو دا خبره ده موږ سره. نو راځو ایډیټر کې موږ کنټینر تیار مخکې نه اخیستی دی او په دې کې به راشو موږ یو دف به واخلو او دغه دف کې دننه به موږ راشو مثال د خبرې زه به ورته ولیکم چې دف 1
دا موږ سره div 1 شي او د بلاندې راشو د ولیکو div او د ورته لیکو چې دا موږ سره دغه دی او د ولیکو div 2 نو دا دوه دیفونه موږ واخیستو راځو د لومړني دف ته کلاس لګو او دلته به اف ورته ولیکو د دویم ته هم راځو یو کلاس لګو او کلاس به موږ سره جی وي نو دا دوه کلاسونه موږ ولګو که څه په موږ ریلوډ کړو نو دا موږ سره په دې شکل راځي ځکه دا چې د موږ سره بلاک لیول الیمنټس دی او بلاک لیول الیمنټس د فی فول وی داخلي اوس که چېرته موږ دا انلاین تاړو نو موږ سره ډسپلی نن راتو نو دلته موږ د ډی لیکو ډسپلی انلاین راتو نو دلته موږ ډی لیکو انلاین به ورته لیکو چې کله انلاین ورته ولیکو سیو یې کړو راشو لاندې دی بل ته هم انلاین ولیکو چې دواړه موږ سره انلاین شي نو ډی انلاین ورته لیکو صفته وایي چې کله سفر لوټ نو دواړه به موږ سره انلاین شي او څنګه چې موږ خبره کړې وه هماغسې به د موږ سره انلاین راځي اوس که چېرته غواړئ دا هم انلاین شي او هم بلاک شي نو بیا تاسو چک کوئ ډي انلاین بلاک به ورته لیکئ نو دا به راشي اضافه به کړئ ورسره بلاک نو دا تاسو سره بلاک راشي همدا ډول بره به هم راشي او دې سره به هم تاسو بلاک اضافه کړئ نو دا به هم انلاین وي او هم به تاسو سره بلاک وي نو په دې طریقه موږ کولی شو چې له دې نه استفاده وکړو زیاتره وخت زموږ هغه وخت پکارېږي چې کله موږ له دې څخه د بریک پوینټ په واسطه استفاده کوو د بریک پوینټ په واسطه څنګه ترې استفاده کوو مثال دا موږ سره دا دی او دلته زه راځم څه کومه دلته به زه داسې وکړم په دې کې به زه واچوم لږه ډیټا زه به ورته کوم لاریم دا شو موږ سره او دلته به زه راشم دې ته به هم ولیکم لاریم نو دا موږ سره دوه دیپونه دي خو زه غواړم چې کله زمونږ د سکرین سایز میډیم ته رسیږي نو دا لومړنی چې کوم دف دی دا د موږ سره ډسپلی نن شي نو دلته بیا موږ له دې څخه استفاده کولی شو نو موږ به څه کوو کلاس به رالیږو او دلته به لیکو چې ډي فاصله به ورکوو فاصله ورکول نو څه به تاسو له بریک پوینټ منشن کوئ مثال میډیم هغه نور څه به تاسو لیکل غواړئ چې څه شی کول غواړئ نو زه ورته وایم چې دا د موږ سره نن شي نو مطلب دا دی که سفر لوټ وم نو فلحال دا موږ سره نن دی خو کله به شو کېږي هغه وخت به شو کېږي چې کله زموږ د سکرین سایز له میډیم څخه کم شي نو د میډیم او له میډیم څخه بره چې څونه سکرینونه دي دا به پکې ډسپلی نن وي خو چې کله له هغه څخه د میډیم څخه کم شي نو دا به موږ سره څه شي شو به شي نو میډیم موږ سره څو ده 288 پکسله نو ما صفحه راکم کړو 208 ته راغلو نو زه کوموم 288 پکسله پورې نو څه مسله نشته خو چې کله 288 پکسل نه کم شي نو هغه چې کوم د موږ نن کړی و هغه به موږ سره بیرته ډسپلی بلاک شي نو بیا موږ له دې څخه په دغه طریقه کولی شو کار واخلو هر یو چې تاسو استعمالوئ تاسو کولی شئ له هغه نه کار واخلئ مخکې که تاسو فکر کړی چې کله موږ غوښته یو څه وی ورله د فلکس واخلو یعنې فلکس کنټینر واخلو نو هغه لپاره موږ ډسپلی فلکس څخه استفاده کوو راځو د هغه یو مثال ګورو نو زه راځم دلته چې کوم یو دف واخلم او دغه دف ته به زه داسې وکړم چې دې کې دننه به زه نور دفونه واخلم نو په دې کې به والم دف او دلته به ورته ورکړم چې دا موږ سره 1 دی دف 1 دی موږ سره همدا ډول کاپي پیسټ کوم دا به موږ سره شي 2 او کاپي پیسټ کوم دا به موږ سره شي 3 نو اوس دا موږ سره عادي دفونه دي که زه راشم دلته یو کلاس ولګوم او دغه کلاس ورته زه بلو لګوم نو په دې به بلو بارډر ولګېږي او دلته راشم یو کلاس ولګوم په دې زه کلاس اف ولګوم په دې بل زه راشم کلاس جي ولګوم دا به موږ سره جي شي او په دې لاس باندې زه کلاس ا ولګوم کلاس موږ سره ا شو دا ما ولګو سیو مې کو صفحه مې ریلوډ کړه نو دا ګوره موږ سره فلحال دا په دې شکل راځي خو زه غواړم زموږ چې دغه کوم دف دی دا چې شي دینه فلکس جوړ شي دغه لپاره بیا موږ چې کولای شو موږ په سیسس کې ډسپلی فلکس لرو او دلته موږ چې لرو دلته موږ ډي فلکس لرو چې کله موږ ډي فلکس ولیکو نو مطلب دی چې کوم ډسپلی د هغه فلکس شي او د فلکس څه خصوصیات دي هغه که چې څه شیان دي هغه په فلکس اټمز شي او په رو شکل کې به راشي نو دا موږ سره په رو شکل کې راغی اوس په دې باندې موږ ټول هغه د سیسس کلاسونه لګولی شو او د سیسس پراپرټیز او د بوتستریپ هغه کلاسونه لګولی شو چې موږ په فلکس باندې لګولی شو مثال که زه راشم دلته همدغه دا اوس موږ سره فلکس کنټینر دی که نه که دلته زه راشم د بوتستریپ یو کلاس ولګوم مثال جسټیفای لیکم او سپیس بټوین کنټینټ بټوین لیکم جسټیفای کنټینټ بټوین لیکو سفاری لوډ کړو دا ګوره موږ سره دا کلاس اصل چې دی دا موږ سره د فلکس کلاس دی خو په دې باندې کار کوي ولې کار کوي ځکه دلته موږ د ډسپلی فلکس لیکلی دی فلکس نه مطلب دا ډسپلی فلکس شو دا د څه شی دی هغه فلکس اټمز شو د فلکس هر یو پراپرټي یا هر یو کلاس موږ په دې لګو دا موږ سره کار کوي مثال موږ ډایرکشن وسو کنه فلکس لپاره نو که زه راشم ورته ولیکم چې فلکس کالم فلکس ورته ولیکم کالم ولیکم نو دا به موږ سره کالم شکل ته هم وړي نو ریلوډ که دا اوس موږ سره کالم شکل ته وړو که کالم سره زه ورته ریورس هم ولیکم نو دا به موږ سره بیرته ریورس شکل ته هم وړي ځکه چې اوس د دې چې کوم ډسپلی دی هغه موږ سره فلکس شوی نو د ډسپلی له کلاسونه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ هغه وخت ډېر زیات مؤثره دی چې کله تاسو بریک پوینټ سره دا استعمالوئ چې کوم بریک پوینټ کې تاسو یو دف لرې کوئ یا دغه ډسپلی بلاک نه انلاین تاړوئ یا انلاین نه بلاک تاړوئ نو تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ دا موږ سره خبره وه د دې
بل په دې ډسپلی کې موږ سره څه کلاسونه موجود دي د پرنٹ لپاره لکه د موږ سره ډیپ پرنٹ نن د موږ سره ډیپ پرنٹ ان لاین د موږ سره ډیپ پرنٹ ان لاین بلاک د موږ سره ډیپ پرنٹ بلاک د موږ سره ډیپ پرنٹ فلیکس د موږ سره د دې څه مطلب دی د دې مطلب د څه دی چې ته د یو لیاوټ لري او دغه لیاوټ نه مطلب دی چې ستا دغه یو ویب سټ وي او ستا ویب سټ ته څوک راغلی غواړي ستا د ویب سټ نه چې وکړي پرنټ وکړي خو ته غواړې چې کله په دې باندې پرنټ کېږي نو دې نه څه شیان چې دي هغه باید ورک شي یعنې پرنټ کې باید رانه شي مثال زمونږ دا هیډر نه دی پکار په پرنټ کې دا مینو زمونږ نه دی پکار یا دا فوټر نه دی پکار یا دا سایډ بار باید پرنټ کې رانه شي نو د هغه لپاره بیا دا پلاسونه لګېدلي دي او پرنټ بس راځي لکه براوزر کې چې ولاړ یو کنټرول پی پریس کړو یا مینو ته ورشي پرنټ واخلي نو دلته به موږ څه کوو که چېرته زه راشم او دلته مینو ته ډي پرنټ نن ولیکم نو مطلب یې دا دی چې کله هم څوک پرنټ کوي نو دا به ورته نه شو کېږي او که مینو ته هم سایډ بار ته ولیکم ډي پرنټ نن مطلب دا چې څوک پرنټ کوي نو دا او دا برخه به نه ښودل کېږي او دلته مونږ بای ډیفالت مخکې نه د فوټر ته ډسپلی نن لیکو خو چې کله څوک پرنټ لیکي نو بیا به دا بلاک شي نو مطلب به چې کله شو کېږي چې کله څوک پرنټ کوي بای ډیفالت به دا نن وي خو چې کله څوک پرنټ کوي نو دا به ورته شو کېږي او چې کله څوک پرنټ کوي دا دواړه به ورته نه شو کېږي نو د هغه لپاره بیا مونږ له دې څخه استفاده کوو نو په دا هم ګورو او مونږ سره چې ډسپلی کوم کار دی هغه به مونږ سره خلاص شي اوس مونږ سره څو کلمه موجود دي مونږ سره 3 کلمه موجود دي خو دا 3 کلمه زمونږ همیشه نه پکار مثال که څوک پرنټ کوي پرنټ به څنګه کوي په دې علامه بل د کلیک کړي او راځل نو ورسره بل راشي پرنټ باندې به کلیک کړي چې کله پرنټ باندې کلیک نو موږ سره پرنټ پریویو راځي نو دلته تاسو وګورئ چې موږ سره ټول شو کیږي ګوره دا د 1 هم شو کیږي دا د 2 هم شو کیږي او دا د 3 هم شو کیږي او یا هم که څوک په براوزر کې ولاړ یو کنټرول پی پریس کړي نو بیا به هم ورسره دا پرنټ پریویو شروع کیږي او دا صفحه ورته پرنټ کیږي نو زه اوس کار دا کول غواړم چې څوک هم زما د ویب سټ نه پرنټ وباسي مثال دا div2 دی ورته نشو کیږي او div2 تاسو سره هر څه کېدلی شي مثال ته مینو هایډ کول غواړي یا ته بل یو کنټنټ هایډ کول غواړي د هغه لپاره به ته څه شي کې د هغه لپاره بوټسټریپ ته یو کلاس درکړه ډي پرنټ نن په نوم باندې مثال div2 دی کنه نو د براشي ډي بورډ ته ولګي پرنټ بورډ ته ولګي او بیا بورډ ته نن ولګي نو مطلب دا چې کله څوک پرنټ کوي نو دا نن کوه نو ګوره فل حال موږ سره شته دی خو که چې راشم کنټرول پی پریس کما نو د تاسو وګورئ چې موږ سره 2 د پاتې کېږي دویم د نشته ګوره 1 هم شته او 3 هم شته خو هغه 2 موږ سره اوس نشته ولې نشته ځکه هلته موږ لیکلی ده چې ډي پرنټ نن مطلب چې څوک پرنټ کوي نو دا به موږ سره نن شي او که زه راشم د لاسټه هم ولیکم چې ډي پرنټ او ورته ولیکم چې نن نو مطلب دا چې دا د هم موږ سره په پرنټ کې رانشي کنټرول پی باندې پریس کوم نو تاسو به وګورئ چې کله موږ پرنټ راغلو نو یوازې موږ سره د 1 موجود دی او د 2 او 3 موږ سره نشته دی اوس اپوزیټ کار کو اپوزیټ کار د څه کوم زه غواړم چې موږ سره دا div2 دی دا دی دلته نه وي دا div2 دی بای ډیفالت نو مثال ډي نن لیکم نو دا به بای ډیفالت موږ سره نه وي خو که څوک پرنټ وباسي نو دا بیا ورته شو شي نو که زه راشم دا وګورم موږ سره فل حال نشته خو که څوک دا غواړي چې پرنټ وباسي بیا شو شي نو دلته به راشي او بل کلاس به ولګي ډي پرنټ بلاک نو دلته به راشي ډي پرنټ به ولیکي او بلاک به ولیکي دا ما ولیکه اوس نشته که نه کنټرول پی باندې پرس کړم نو دلته به تاسو وګورئ چې موږ سره هغه دویم دف هم دلته پیدا شو نو په دې طریقه تاسو کولی شئ د ډي پرنټ له کلاسونو څخه استفاده وکړئ نو دا موږ سره د ډسپلی کلاسونه